خبره داسې وه چې یو سړي نوی واده وکړه که نه چې نوی واده یې وکړو نو دې ښځې ته یې را شپږ ورځې څه نه ویلې ویل دا مېلمانه ده ټیک شوله قدر یې ولا کوو ښځه چې د پلار کور که لاړه بیا راتلله نه خیال دې برابره شوه خبره کومه دواګانې کېده ډېره جومات دی ولې کنځلې خو نه کومه کنځلې خو نه کومه زما خو اجازت غوښتې ښځې ته یې وویلې چې وروره مېلمانه ده دې ښځه کور ته نه راتله مور یې ورته ویل چې یارې کور ته لاړه شه بس مور ته یې ویلې چې بس څنګه ځئمه داسې هغه هم دي سړي واته ورځې دغه شانته تېرې کړې خو ویې ویلې چې مېلمستیا دې کوله او خدای دې پسې د دې نه مغر کړه خیال دې دی خو د دې ځای نه روان شولو هلته ورغلې خوښې وله داسې ډډې ته شانته دغه راوړلو چې یې راوړلو خو د مسلمان دوی هم پاکې شروع وکړه خیال دې دی چې هغه لاړه دې لور ته یې وویلې چې زمونږ د لاس یې نسکي بلې کینې وله چې یې وراوړو د هغې سې هم هغه ټوکه وکړله